نو چې یو سړی غواړي چې زما دا ټول ژوند دی خیر طرف ته روان شي، ما دې الله جنت ته بوزي، نو دی به د خیر د استادانو سره ربط ساتي، دی به د علماو سره ربط ساتي، دی به مدرسو سره ربط ساتي، دی به جماعتونو سره ربط ساتي، دی به خانقاګانو اولیاو بزرګانو سره ربط ساتي. کله چې دا طرف یې ونیوه نو دوستان یې ډېر شو د خیر، استادان یې ډېر شو د خیر، ملګري یې ډېر شو د خیر، نو دی په خپله د ده زندګۍ کې خیرونه ډېرېږي، دی د شماري په خپله زیاتېږي. خو که فرضاً د دا فکر ونه کړ او دا بل طرف ته روان شو، د دې پروا یې ونه کړه چې زه جومات ته لاړ شم ما نه چنده غواړي، زه چې مدرسې ته لاړ شم ما نه چنده غواړي، زه چې بچی مدرسه کې داخل کم ما نه فیس غواړي، زه چې پټکی په سر وم په 3.5 خو پټکی دی د 5، زه چې دې ملا سره کښېنم خدای خو به زما ما نه روپۍ غواړي، ما نه به یو طلب کوي، نو هغې نه راته دا بل د دنیا والا سړی ښه دی. د فکر ونه کو او صرف د دنیا غرض ته یې وکتل نو ضرور دی دنیا طرف ته مایل شو. اوس د ده ملګري به ټول لوپراني کنې خرچه به د دې نه ډېره کېږي. جناب سیرت صاحب د چا چې بېکاره ملګري دي تاسو به لیدلي هغه د دې دوست نه ډېرې روپۍ خوري، د ده نه د دنیا په کارونو کې ډېرې روپۍ خرچ کړي په نسبت د مدرسې او په نسبت د جومات. نو چې کله فکر یې ونه کو نو دی به ضرور د ده شرونه په دغه کې زیاتېږي په ژوند کې، نو دی به جهنم ته رواني. نو خلاصه دا ده چې قیمتي شی چې خیرونه مې ډېر شي او شرونه مې کم شي، قیمتي شی فکر دی. د فکر نه جناب سیرت صاحب قیمتي شی نشته. شیخ صاحب راځو اوس که په یو ټولنه کې دا ټوله ټولنه شرونو نیولي وي نو که هلته څوک خیر والا مې هغه دی تقریبا بیا تابع شي په شرونو هغه هم ورګډ شي. په دغه علاقه کې به مسؤلیت د چا دی تر څو دغه ټولنه له شرونو خیر ته راوباسي؟ جناب سیرت صاحب کله چې ټولنه کې شرونه ډېري او خیرونه کمي نو دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې د دې شرونو ختمول د ده چا ذمواري ده؟ دا د هغه علاقې د مشر ذمواري ده، من هلته حوزې والا دی د هغه د امیر ذمواري ده، د وزیر ذمواري ده، د قمندان ذمواري ده، د جومات د امام چې طاقت ورسره وي دا د هغه ذمواري ده. یو د دې شرونو نه ځان ساتل. کله چې معاشره کې شرونه ډېري او خیر کمي نو ما خو تاسو ته وي چې دنیا کې شر غالب دی او شر بیکاره شی دی. زمونږ په دې علومو کې یو علم دی هغې ته منطق وایي، په هغې کې وایي نتیجه تابع د اخس ارزګي. موږ ته به استادانو یو مثال وي لکه دا 11 بجې دي او یو سړي چرګ شهید کړی او د وروجو قبر یې پې جوړ کړی او د مستو شناخت یې ورته درولي او د قیمې لوټې پې شیندلي او د سبو چمې پېښی او تا ته وایي سورت بقرې اول او آخر ووایه. ته چې ورشي او ښه وږی او ګوتې وروړې نو دومره لږه عیسا د سپي هغه او د سماته پې پروت یا به وخوري هېڅکله نه، ځکه نتیجه تابع د خس ارزل. دنیا کې چې د شر او د خیر مقابله راشي نو ګټلي شري ځکه نتیجه تابع د خس ارزل ده. که فکر مو کړی یو ښه جومات یو ښه مقتدیان پکې یو سړی پکې بیکاره روزي هغه ټول جومات هغه اتفاق ورسره ختم. د انسان ښایسته بدن دی او طاقتور دی پهلوان دی خو که دا ګوته یې خوږ شوه او دانه پرې راوخته نو ګټلې هم دې ګوتې ده دې ته ټوله شپه کې خوب نشي کولی، ټول وجود یې تابع کېږي. نو لهذا کم ځایونو کې چې شرونه یې ډېر په کار دا دی چې سړی د هغه شرونو د خلکو نه ځان وباسي او محفوظ کړي. او ما تاسو ته خبره را روانه کړې وه چې سړی د سړي په زندګۍ کې به خیرونه ډېرېږي او شر به کمیږي، دا به څنګه شي؟ دې دپاره قیمتي شی فکر دی.